بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د الله په نسبانی حقیقی مؤمن او حقیقی ایمان والا هغه دی چې خلق په هغه اعتماد کوي په بار د خپل مالونو او په بار د خپل وینو کې څوک دې نه یریږي او اعتماد پې کوي چې بس دا خسړی دی زمونږ وینه نه توی کوي زمونږ مال نه ضایع کوي د هیڅ چا پړه کې دا خطره نه وي چې دا بګینې زما وینه توی کی او یا به زما مال غلا کی دوکه به راسو کی د مالونو په باره کې او د وینو په باره کې به خلک اعتماد کوي خپل دیری ته راولي خپل کلی ته راولي خپل کور ته راولي یو اعتمادي سړی د خلکو په اعتمادي ولی ذکر روغ سړی لري کنه خلک روغ سړی باندې اعتماد کوي نو دا سړی د الله په نسبت باندې صحیح مؤمن دی او کو داسې انساني چې ضرري وي شری وي هر سړی ته ځان ساتي چې یې مال می چرته ضایع نه کی ازمانه د مال چرته وانلی او زما وینه چرته توی نه کی نو دا سړی صحیح حقیقی مؤمن نه دی ځکه دا شری دی فسادی دی نو استاسو لفظی معنی ته ګورئ والمؤمن او حقیقی مؤمن من هغه څوک دی امینه چې اعتماد کوي په دبانی الناس خلق امینا چې اعتماد کوي هو په دبانی الناس خلق علی دمائهم فبارد وینو خپلو کې علی دمائهم فبارد وینو خپلو کې و اموالهم او فبارد مالونو خپلو کې خلق په دې اعتماد کوي د خپل وینو د خپل مالونو مبارکي اعتماد پیدا سي کی چې دای نه ضایع کوي ظالم نه دی شری نه دی لفظی معنی ته یو ځل بیا وګوره والمؤمن او حقیقی مؤمن من ها څوک دی امینه چې اعتماد کوي په دبانی الناس خلق علی دمائهم فبارد وینو خپلو کی و اموالهم او فبارد مالونو خپلو کی والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضاله رضی الله تعالی عنہ فزواد سرا فضاله دا حدیث د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی چې صحیح مجاهد هغه صحیح مجاهد چې هغه د خپل نفس سره جهاد وکي او د خپل نفس د الله په اطاعت باندې راولي دا نفس خواهش پرست دی د انسان دا نفس چره دا خواهش پرست دی نو دی نفس سره جهاد وکي دا نفس په زور باندې د الله اطاعت تراولي بل حدیث کې راغلی ګاند الله رسول وی تر هغه وخت پورې پتاسو کې تاسو یو تن کې ایمان نشته حتی یکون هواه تبعا لما جئت به چې دا هغه خواهش د هغه دین تابع نشي چې ما راوړی دی دا خواهش او دا نفس د دې سره jihad پکار دی دا وی سحر کې مرا پاسېګا ستړی شوی یو ستومانه نا وخت منځو کې نورخ راحتل نورست خیر دی قضایی به وکي نو دې نفس jihad وکا او دې نفس لتی ورکا او را پای سو د خپل نفس او د سوکو په مسله باندې ودرو سنت وکاو به جمع لاړ شه
دارنګي دا نفس وی ما حسن کې را لستل شوی ودشه نه وې د الله رب العالمین اطاعت وکې د نفس ته وایا ته د بندګۍ د پاره پیدا شوی نفس وی چکر ولګوا تلاوت مکوا درس ماورا درس تمکینا سبق موایا نو دې نفس سره به jihad پکاري دا به د الله بندګۍ لراولي په زور والمجاهد جهاد کوونکې من ها سوک دے حقیقی مجاهد د الله فنیز من ها سوک دے جاهدا چې هغه جهادو کو نفسه د خپل ځان سره د خپل نفس سره فی طاعت الله د الله تعالی په تابعداري کې والمجاهد جهاد کوونکې چې من ها سوک دے جاهدا چې هغه جهادو کی کوشش وکي کوشش مجاهده کوشش ته وي اصل کې دا کوشش وکي نفسه د خپل ځان باندې د خپل نفس سره فی طاعت الله د الله په تابعداري کې د دې حدیث لفظي معنی او ځل به واوره چې ګړه وړه د نن شي لفظي معنی صحیح زدګه والمجاهد او مجاهد شری من ها سوک دی جاهدا چې هغه جهادو کی نفسه د خپل نفس سره فی طاعت الله د الله تعالی په تابعداري کې ان د الله تابعداري لراولي وبالله تعالی التوفیق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك